د واده کړې ښځې سره خپل خاوند غلط کارونه کړي دي، د غلط کار ډیمانډونه یې ترېنه کړي دي. کتونکو په معاشره کې داسې ډېرې ښځې شته دي چې د خاوندانې د غلط کار دپاره استعمالوي او د غلط کار ډیمانډونه ترې کوي. نو په نننۍ ویډیو کې د ټول معلومات د دغه سړو باره کې درکوم چې تاسو هم ترې خپلې لوڼه خویندې وساتئ. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. کله چې یو ښځې سره خپل خاوند په بدسلوکۍ او د غلط کار ډیمانډ د خپلې ښځې نه کوي، نو داسې ولې کیږي؟ یوه ښځه د خپل خاوند سره کوم حد تک پورې محدوده وي؟ واده یو داسې عمل دی چې په کومه کې محبت او اعتماد او احترام ضروری دی. خو چې کله یو سړی د خپل ښځې نه داسې مطالبات شروع کړي چې هغه غیر وي او شرمناک وي، چې هغه ښځې نه خوښوي یا چې اسلامي او اخلاقي لحاظ سره ټیک نه وي، نو دا یو سنجیده مسله جوړېدلی شي. اکثره له ښځې د شرم یا د خوب د وجې خاموشه پاتې شي او وخت سره دغه دباو ذهني او صحت متاثره کوي. موږ له پکار دي چې داسې څیز نه داسې کارونه ځان خبر کړو. د ښځې هم خپله مرضي، حدود او عزت وي. اولنې د ښځې رضامندي ضروري ده. کوم یو عمل چې هم وي، که هغه تعلق وي یا نور څه وي، که هغه د ښځې د مرضۍ نه خلاف وي، نو هغه کار ظلم کې راځي. که یو خاوند د خپلې ښځې نه داسې عمل غواړي چې شرعي او قانوني او جسماني طور باندې نقصان دeh وي، څرنګه چې ناجایزه تعلقات وي یا زبردستي وي یا فحاشي کول وي یا د فحاشۍ حرکت کول وي، نو ښځې ته صفا د انکار حق حاصله دی چې د خپل خاوند داسې کارونو ته غاړه کېنږدي او انکار ورته وکړي. خاموشه پاتې کېدل نقصان لري. ښځې اکثره له معاشرتي دباو یا د طلاق د وجې خاموشه پاتې شي او دغه خاموشي د هغوی نفسیاتي او ازدوجي مسلې پیدا کوي. یوه رشته په احترام سره قایمیږي. یو ښه خاوند هغه یو وي چې د خپلې ښځې د جذباتو او د حدودو قدر وکړي، نه چې خپل خواهشات ترې پوره کړي. په یاده ولرئ، واده د محبت نوم دی، نه چې د زبردستۍ. کتونکو نننۍ معلومات مې در سره شریک کړو. که دغه معلومات ستاسو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ.